د شمشاد ټلویزیون مینوالو یو ډیر تکړه پښتون زلمی را سره ولاړ دی. تاسو به ټي وي په شیشه لیدلی ښاغلی جمیل اقبال د دې ټورنمنټ پر جوړېدو کې د کوډې لوبې پر جوړېدو کې او د دې لوبې دلته کې خلکو سره د دې لوبې پیژندلو په حواله باندې یو ډیر معتبر نوم دی. هغه سره به خبرې اترې کوو چې دا ټورنمنټ کې څومره ټیمونو برخه اخیستې او دا کوډه څنګه لوبه نو په دې به سره خبرې کوو. جمیل صاحب ستړي مشئ. ډیره مهرباني نظر صاحب. ساله وال بالکل خیر دی. مونږ د ټول ناول خو تاسو د شمشاد ټلویزیون ډیره زیاته مننه کوم. کله چې موږ د پښتنو سره پروګرامونه وي دغه څه زمونږ د فاینل وي نور څه جرګې ماره کې وي نو هغه کې تاسو همیشه ګډون کړی دی. ټولې دنیا ته زمونږ د پروګرامونه او زمونږ د چې کوم دلته کې په دې مسافرۍ کې دا کوم فنکشنز کېږي هغه تاسو خولید نو تاسو ډیره مننه ستاسو کو چې دومره ټورنمنټ هم را جوړ کو دا تاریخي لوبه چې زمونږ په دې وینه کې زمونږ په دې خمبیر کې هغه غلې شوې ده هغه هم را ژوندی کړه. او زه ستاسو د خودخیل ټول خلک چې ډېر د ستاینې او ډاډګیرنې وړ دي. ډیره مننه ستاسو. دا راته وایي چې څومره ټیمونو په دې کې برخه واخیستې او څومره ورځې وشي چې دا ټورنمنټ دلته شروع دی؟ دا نظر صاحب سره 2 میاشتو نه دلته کې شروع دی او دې کې 60 ټیمونو برخه اخیستې وه. بل دا نه هم کال دی دا نه هم ټورنمنټ دی چې په متحده عرب امارات کې زموږ د ملګري د پښتانه دا را جوړی په هر کال باندې د دې نه مخکې 13 کاله پرله پسې ټورنمنټونه شوي دي. دا نه هم ټورنمنټ دی چې دلته کې ډېر په ښه طریقه باندې کېږي. 60 ټیمانو په کې حصه اخیستې وه ډېر ښه ټیمانو. او بل دا کوډه یا دا مردکي چې کوم گیم دی نو دا د ضلع بونیر په تحصیل خودخیل او دې سره چې ضلع صوابه کې دا لګېدلي کلي دي نو په دې کې دا ډېر په شوق سره کېږي. نو زموږ خوش قسمتي ده چې د تحصیل خودخیل او د صوابه د کلو د لګېدلو کلو ډېر غټ تعداد دی په دې متحده عرب امارات کې میشته دی او خدای ولا وس ورکړی دی او ټیم وسره هم شته چې کني ډېره ګرانه وي په دې مسافرۍ کې دا ټیم یاسته. نو تیرو 2 میاشتونه زموږ د ملګرو د افسر سید جی صاحب چې کوم د کمیټې مشر دی ډېر زیات ستړي وکړي او دا ټورنمنټ کامیابی طرف ته ورسو. دا خو ډېره د ستاینې وړ ده. لکه یو طرف ته که پښتانه پر نورو لوبو کې په فوټبال کې په کرکټ کې په هغې کې نوم پیدا کوي خو دا لوبې خو زموږ د خاورې لوبې دي نو چې دا تاسو ژوندی ساتلي ده نو دا د مشران افسر سید جي صاحب تاسو شوي میر حسن جي صاحب شو دا ټول ډېر د ستاینې وړ دي. نو دا خو به ډېر وخت دا خلک دې لپاره وخت څنګه وباسي په دې یو میچ خو ډېر ټیم لګي لکه د یو میچ باندې خو 3 غنټې لګي. خو زه به ته بیا وایم چې زموږ خوش قسمتي ده او زه سپیشلی چې کوم دی د زموږ د متحده عرب امارات چې کوم حکمرانان دي او د دوبۍ حاکم دوبۍ شیخ محمد بن راشد المکتوم نو زموږ دا ډیر د تحصیل خودخیل 30% خلک هغه سره کار کوي. نو دا غي چې کوم د کار تور طریقه ده نو هغه لګا د بار کمپنو د پرایویټ کمپنیز نه لګا اسانه ده. نو دا غي په جام زموږ خلکو سره ټیم وي او دوی په داسې په دې ټورنمنټ کې دا ټیم ورکول شي. او ځکه چې مختلف ایوانات مختلفو ریاستونو نه او د مختلفو ښارونو نه خلک دلته کې راځي نو ډېر لپاره وخت هم پکار دی او ګاډي ول هم پکار دی او چې پکار دلته کې راځي وسایل وته هم پکار دي. دا ټول څه پکار دي. نو زموږ که تاسو ته پته چې لکه دا زموږ 60s کې او په 70s کې زموږ د مشران دلته کې د ملک ترغلي د مسافرۍ لپاره نو اوس دا زمونږ چې کوم دویم او دریم پیړۍ بلکې دلته کې روانه ده نو هغه مشران هغه تکلیفونه تیر کړي دي هغه سره به ټیم هم نو او پیسې مې و سره هم نه وي. نو اوس دا پیړۍ ته چې وخت باندې خبر را روانه ده نو اوس الحمدلله چې ډېر خلک د کاروبارونو مالک ته یا د خپل ګاډو مالکانان دي نو هغه سره ټیم وېستې شي. ډیره مننه. بل کوم خبر کستا پړ کی زه بیا یو ځل د شمشاد ټي وي او د نزار یوسف زئی ډیره مننه کوم چې زمونږ د پروګرام ته د خپل راو بخله. ډیره مننه تاسو.